کچېرې ستاسو بلډ پریشر های چلیږي نو اوس څیزونه داسې په کور کې کچېرې هغه تاسو په ځان باندې اپلای کړئ نو ستاسو بلډ پریشر ورسره کمیدی شي او ستاسو د صحت نور امراض ورسره هم ټیک کیدی شي چې په هغې کې د ټول نول ایکسرسایز او پیدل مزل دی. کچېرې تاسو پیدل مزل او ایکسرسایز شروع کړئ نو ستاسو بلډ پریشر ورسره کمیدی شي او دې سره ستاسو د صحت نور امراض هم ټیک کیدی شي. دویم نمبر زموږ سره دی خوراک کې فروټ خوړل، شنه سبزي خوړل، هغه خوراک کم خوړل کم کې چې غوړوالی زیات یا خشکه میوه خوړل چې د دې سره ستاسو بلډ پریشر هم کمیږي او صحت لپاره فایدهمند هم دي دا څیزونه. دریم سیګریټ څکول مکمل بند کړئ ځکه چې دا سیګریټ څکول ستاسو د های بلډ پریشر سره ستاسو د زړه امراض هم کیدی شي او د پیپړو امراض هم کیدی شي نو د دې نه مکمل قطعا ځان ساتل. څلورم هغه څیزونه کوم چې نشاور دي په هغې کې قطعا ایسه نه اخیستل ځکه چې 1% فایده هم تاسو ته نه درکوي. پنځم د مالګې مقدار په لیمټ کې ساتل. کچېرې تاسو مالګه لږه هم شان زیاته کړئ نو د مالګې په وجود کې دا کار دی چې هغه اوبه سټور کوي او کله چې ستاسو په وجود کې اوبه سټور شي نو هغه سره های بلډ پریشر چلیږي. نو د مالګې مقدار په لیمټ کې ساتل مطلب لږ شان هم نه زیاتول. شپږم سټرس ټینشن ډیپریشن ختمول. څومره هم ینګ نوجوان دي نن سبا د هغو هم های بي پي چلیږي د دې په وجه باندې نو مکمل ټینشن ډیپریشن او سټرس ختمول. اووم وزن کمول. وزن کمیدو سره ستاسو های بي پي هم کمیدی شي او ستاسو د وجود نور امراض ورسره هم ټیک کیدی شي. های بي پي د څه د وجې جوړیږي د دې لپاره تاسو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکر یا الله حافظ.